ستا عشق ایمان زما ستا حسن جانان زما ستا ناشا قربان زما جان دے که جهان زما ستا ناشا قربان زما جان دے که جهان زما ستا کوسا جنت زما زارتی جنتو نشا ستا کوسا جنت زما زارتی جنتو نشا سوال می د جنت ندے ستا کوسا ارمان زما ستا نشا قربان زما جان دے که جهان زما ستا نشا قربان زما جان دے که جهان زما ستاس پر لے د حسن دی تل صدا بہار وی ستاس پر لے د حسن دی تل صدا بہار وی تل دی پی وریگی گلابی اوخ کے باران زمان ستا ناشا قربان زما جان دے که جهان زما ستا ناشا قربان زما جان دے که جهان زما ستا د حجازی حسن نظر می شتن او من ستا د حجازی حسن نظر می شتن او من ز طالب ما دا خبره کوله نه چې دا څومره یتیمانو یا یسیرانو دا به دوی راوستل او د دوی فاینانشل سپورټ بیا د دوی ایجوکیشن او تر دې پورې چې دا به کله ځوانان شو نو د بعضې کسانو له به پکې د هغو د جاب د پورې به د خپل کوشش کوو د ژوند چونکې تا د سیاسي خبرې ما ته وویې چې د هغه سیاست د سکول استازو پریکټیکل سیاست هغه خو کولی نه شو خو په بیک ګراوند کې هغه په دې علاقه کې خصوصا په دې اپر سوات کې د انجسټس خلاف چې هغه څومره کار کړی دی او څومره خلک ارګنایز کړي دي او بیا دغه خلکو له هغه څنګه جبه ورکړې ده او څنګه دا خلک ودرولي دي په هغه وخت کې خو چونکې انجسټس ډیر زیاتو او د هغې په نتیجه کې بیا نیچرلی دلته کې چې دی بعضې کسان الټرنیټیو لیډرشپ بیا په دې علاقه کې هم د ایمرج کړی دی هغه شیزونه چې دي هغه زما خیال دی په هغې باندې په کار دی چې ریسرچ وکړی شي چې کم د انجسټس خلاف یا دلته چې کم دا سماجی ډیفرنس و د هغه سماجی ډیفرنسز د وجې نه چې کم نقصاناتو او نفرتونه و هغه نفرتونه خو به هله ختمېدی شو چې کله خلک ته په یو پیج راولي چې د خلکو په منځ کې اونچ او نیچ ختم شي په خلکو په منځ کې چې دی دا تفاوت ختم شي او د دې دپاره چې د چې کوم جدوجهد یا چې د څه کړي دي هغه په کار دا ده چې هغه ریکارډ کړی شي او په هغې باندې په کار دا ده چې د امفیل یا د پی ایچ ډي سټوډنټان هغو په دې باندې کار وکړي ځکه دا زموږ تاریخ دی هم په داسې ټاپکس باندې موږ له کار په کار دی چې هغه پریکټیکلی نو دا اسپیکټ چې دی دا اسپیکټ د هغه زما خیال دی چې خلک یې ډېر ډسکس کوي نه او دا چې دی د هغه ډسکس کول په کار دي یوه خبره چې د هغه د ټولو نه غټه خوبي دا وه چې څنګه چې ما مخکې وویل د هغه پاپولیریټي د هغه پاپولیریټي چې دی هغه په ټول سرکلز کې وه هغه دا نه و چې صرف د یو خاص طبقې سړی و نه د یوې طبقې نه ولالا داسې وه که نه لکه د که ته وګورې نه د تعلیم یافته خلکو هغه وایي چې دی زموږ سړی دی غریبو طبقه چې دی
مظلومه طبقه به وي زمونږ دی خو د دې سره سره چې د دې ځي چې کم مخور خلک دی د هغو سره خپل کنیکشن مات کړی نه دی د هغه سره د هغو سره هم چې دی هغو به دا محسوسوله چې دی زمونږ نه دی ځکه چې د ده چې کومه وینا وه هغه د نفرت په بنیاد نه وه د ده وینا د ده جدوجهد ټول د حکمت په بنیاد او دا حکمت چې کله زه امریکې ته لاړم بیا ما وکتو چې یاره چې کله ټول خلک یو شانتي او ټول خلک خوشحاله سوسایټۍ کې نفرتونه بیا نه که خلک تور یو که سپینې دوی یو ځای پاتې کېږي او د چا نه ګیله نه وي ځکه چې هلته کې انصاف وي خو که فرض که خلک ژبه یوه وایي پښتو وایي خو یو پکې چې دی چوت دی او بل پکې لاندې دی د یو دپاره یو قانون دی او د بل دپاره بل قانون دی نو خوا چې د خلکو رنګونه یو دي د خلکو مذهب یو دی د خلکو ژبه یوه ده خو بیا هم هغه نفرتونه هغه چې دی هغه نه کنټرول کېږي نو د دې دپاره چې دی د هغه چې کومه د حکمت فلسفه وه چې انصاف اکراس د بورډ او د هر سړي خوشحالي بلا تفریق و رنګ و نسل او د دې دپاره چې دی د هغه چې کوم جدوجهد و په کار دا ده چې موږ او د دې کل چې کوم ځوانان دي د اوسني کل چې کوم ځوانان دي موږ خو خیر د ځوانانو سټیج وتی یو او زه د لټون مشکور یم چې تاسو همیشه چې دی دلته چې کوم جدوجهد روان کړی دی خاص طور پر د اویرنس په حوالې سره ان شاء الله العزیز ما دا یقین دی چې ستاسو دا کم ټیم دی د دې ټیم به د علاقې ته ان شاء الله العزیز ډیره غټه فایده رسي او خاص طور پر دا کم اسپیکټ چې درته ما ووې هغه اسپیکټ چې موږ چې کله هم خبره کوو د ټولو د خوشحالۍ او د ټولو خوشحالي به هله ممکنه وي چې کله زموږ سره اکراس د بورډ انصافي او دلته کې خلک چې دی که نه هغه مطلب دا دی چې ډسکریمینیټ کېږي نه د هغو سره زیاتی نه کېږي ډېره مننه ماشاءالله درنو کتونکو څنګه چې تاسو وکتل چې ټولو ملګرو ټولو ګډونوالو چې نن په دې لوی تقریب کې او نن په دې تلین کې او بیا د قرآن شریف په دې ختم په دې پروګرام کې شریک وو هغوی د محمد سعید المعروف سیرۍ بابا جي په حوالې سره خپل نظرونه ستاسو او زموږ سره شریک کړه دغه وروستی نظر د جناب ډاکټر افتخار احمد صاحب چې د ګومل یونیورسټۍ وایس چانسلر دی د هغوی دغه نظر هم تاسو واورېدو او په خصوصي توګه د هغوی په دې حوالې سره خبرې وکړي چې سیرۍ بابا جي یو همګیر شخصیت یو همجهد شخصیت چې د هغوی په ژوند کې دا یو اسپیکټ دا یو ساید هم ډېر روښانه چې هغوی د مظلومې طبقې د محرومې طبقې دادرسي کړې او د هغوی همدرد او د هغوی مسیحا جوړ شوی دی داسې اشخاص داسې هستیانې په صدو کې چېرته پیدا کېږي الله پاک دې د سیرۍ بابا جي دغه کړاوونه دغه محنتونه په خپل دربار عالیه کې مقبول وګرځوي او الله پاک دې د هغوی درجات بلند کړي دا نننی پروګرام چې دی دا د هغې 15 تلینو چې دغه پروګرام ومانځلی شو په هغې کې ختم قرآن پروګرام هم وشو او د هغې دپاره دعاګانې هم وشوې د لټون نیوز کتونکو ته د لټون نیوز مینوالو ته موږ دغه ورکوټی پروګرام چې دی هم په دې حوالې سره تیار کړ چې هغې به یقینا د دې نه ډېر څه زده کړي او زموږ چې څومره کتونکي دي نو هغې ته به هم خواست کوو چې هغې د سیرۍ بابا جي په هکله باندې دعاګانې کوي ورسره د هغې د پرزن مرحوم ډاکټر حبیب احمد صاحب دپاره هم خصوصي دعاګانې کوي د کتونکو نه به دغه خواست کوو هم د دې سره د ملګري رپورټر امان خان او پروګرام منیجر رحیم یوسفزۍ سره خپل کوربه حبیب الله همدرد ته ورکوي اجازت چېرته چې ښاد اوسئ آباد اوسئ بریالي اوسئ د لوی الله په امان